زموږ په پیسو باندې زموږ په غږ ستاسو په غږ رکړي زموږ پیسې دي زموږ په پیسو باندې تاسو تنخواګانې یلی تاسو له غیرتو بېشرمو او کمخرڅو او پریمانو او د استعمار هغه پرېحسه او پریمانه انتظامیه چې څومره ته زه وامه نو دومره پرې غیرته انتظامیه ما نه لرېدلې چې څومره په صحابۍ کې ده زه وایم زه سلیم خان ته زه دې ټولو ملګرو ته په سټیج باندې چې کوم ملګري ولاړ دي ما ته چې کوم مخامخ ناست دي په دې ځای به ناست دی چې سم سلیم خان وي زما نورو ملګرو وي چې منظم په انداز کې بیا به د بل شهید وینه به نه بهېږي شرم به نه کېږي زیاتۍ به نه کېږي که تاسو په منظم انداز کې په ارزښت انداز کې په ارام باندې کېناستئ چې څنګه احتجاج کېږي څنګه ته یې ته موږ ښیو چې موږ څنګه غم کوو څنګه ماتم کوو څومره بربریت شوی دی څومره رضایت شوی دی څومره چنګیزیت شوی دی زه دا خپلې خبرې په دې شعر باندې چې د تېرو ملګرو پاسئ د سبا ستوري ښکاره شو د تېرو ملګرو پاسئ د سبا ستوري ښکاره شو د غفلت خوبونه پرېږدئ چې تقدیر یې وناره شو په ظالمو چې ورمات شو د مظلوم حقوق لپاره یوه لږه وینه توی کړئ د راتلونکي وخت لپاره یا به ټوپ سره نمات کو یا به سمه نظاره شو د تېرو ملګرو پاسئ د سبا ستوري ښکاره شو او چې د وخت عیان موجود وي د غریبو به سهال وي د خدایان خطبو په کار دي کرچل به یې ملال وي او موږ نه پس به خوشحالۍ وي چې څو وراره شو د تېرو ملګرو پاسئ د سبا ستوري ښکاره شو موږ خرمستی د حکمران نه منو موږ د ظالم لاس کې ګریبان نه منو راځئ چې ټول د حکومت خلاف شو دا سانادارو نوابان نه منو او چې امریکې ته غلامان کړي موږ تاسو د ملک محافظان نه منو او موږ خرمستی د حکمران نه منو او چې بغاوت کوي دا باغې ونیسئ دا پاکه ځمکه د باغیان نه منو او موږ خرمستی د حکمران نه منو ډېره مننه ډېره شکریه ماورا عدالت قطر ماورا عدالت قطر ماورا عدالت قطر ولې اواز وکړئ که نه چې اواز ورسي هلته ماورا عدالت قطر ماورا عدالت قطر نه رسي اواز نه رسي ماورا عدالت قطر ماورا عدالت قطر ماورا عدالت قطر عبدالعزیز صاحب به انشاءالله دعا کوي خو د هغې نه مخکې دا ملګري او مشران چې ناست دي یو درخواست کوم که تاسو کېناستئ نو ډېره مهرباني به د ولاړ کسر کېنئ ځئ به نه تلل چېرته دي او زه خپل عبدالصمد ته او فقیر کاري صاحب ته ته وایم چې شامیانه راړئ چې دلته شامیانه ولګوو شامیانه به لګوو کرسۍ به نه لګوو په ځمکه باندې به احتجاجن غم کوو شامیانه به لګوو د سوري دپاره مکمل عبدالصمد ته وایم عبدالصمد ته لږ چې ځان سره دی نور ملګري کې او دلته دي بیا شامیانه ولګئ دا مخامخ ملګري شپاک ورو ټولو ته درخواست کوم چې لږ مهرباني وکړئ کامران ورو جان بهادر ورو تاسو په خپل خپل ځای باندې کښېنئ شاته مشران دي هغوی ستړي شوي دي مونږ سره همدردي ده دلته به نور مشران هم دا مشران هم مهرباني وکړئ ډېره مهرباني به که تاسو لږ لږ کښېناستئ دی هوا به مو لګي ستاسو تکاوت به هم ختم شي او انشاءالله زموږ دا احتجاج به مؤثر شي سیدرب خان بھائی صاحب یو خبره کوي د هغې نه پس به بیا حافظ بختیار صاحب خبرې کوي انشاءالله سیدرب خان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمارونو غم دی دا خو اچین په موږ راغلی دی او نورالدین نبي غم نشي جوړلی دی مړ شو موږ به مرو او په تبه به مرو په ټوخي به مرو خو سم به مرو په دې پوهېږي په خبر ځان پوهېږئ سم به مرو زه دې انتظامیې ته د دې ځای روام چې تاسو ځان ته پښتانه وایئ په خپله ښځه خور مور خفه کېږئ صرف دا ورته وامه خفه کېږئ پیروره پښتنو ته وایم پنجابیان خبرو سره پښتنو ته وایم انتظامیې ته چې په خور مور خفه کېږئ که چېرې تاسو کله څوک درغی پولیس والا ته وایم نو تاسو که چېرې خور مور تا له څوک بېزتګۍ څه کار پیش دی نو زما ورو که چېرې په دغې خور مور خفه کېږي نو تا ته وګڼه پولیس والا یا هر افسر چې یا وړوکی تصفیي او ته کره تللی دی ته پنجابي او ته پښتون وي تا خپلې خور مور له دی بوتللی او د هغه په مخکې دي د هغې بچی قتل کړی دی ته شرم وکړه تا له په کار دی چې ته څنګه په خپلې خور مور خفه کېږي او که پرې نه خفه کېږي نو نن نه انشاءالله چې تا که موږ والا ختمېږي چې ستا خور مور نه به غواړئ دا خلک ټول ځي اوسو
دا به ګوره ټول دي که چېرې پرې خفه کېږي نو د دې خبرې لپاره دلته راشه FIR کټ کا دا وګڼه چې ټکه راتللی ده پنجابۍ داسې زما خور درته شي تا د دې لپاره څه یو چې ستا خور وښیم ستا مور وښیم پنجابیه تو بینڈ کھودو تمہیں ماں چھوڑ پنجابی تمہارے گھر میں آتے تمہارے گھر میں تم آ کر لڑ جاؤ پیٹ ٹوٹ تم آ جاؤ میں تمہارے گھر جاؤں گا تمہارے گھر ٹھیک ہے نہیں پہنچو تمہارے گھر میں جاتا ہوں تمہاری بیوی کے پاس تم میری بیوی کے پاس آئے میں سارے پٹھانوں کو بولتا ہوں ټول پښتنو ته وایم دا پنجابۍ دې پرېښودو دې کور ته دی تو سره کلي ولي او که لاړې نو اوس ونیسه ښې پېژنې وایي راشه ستا خور مو وروغیم وایي راشه تا ما سره داسې کړي دي مړه زه ټینګېدی شم وایم چې د دې ځای له ولې په خطا په ډورو کې زه ټولو ته یو خبره کوم کبرس کو نیمه ګنټه کې که نیمه ګنټه کې د ایرانلو او زمونږ په طبیعت یې پیار ونه کړو او جوډیشل کمیشن جوړ نه شو نو ګنټه بیرته راغی دلته ونه قبر کړمه دا ځای ونه قبر کړمه ستا د عمل څوک دی موږ عمل نه راغلي یو تاسو له عمل نه وېرېږئ تاسو عمل نه راځئ سمه ده زما واورئ ګنټه بیرته راولئ عمل څوک د عمل خیم د دهشتګردۍ خلاف نن نه 3 کاله مخکې زما ورور په کالو خان کې سچو د ترزیې و دهشتګردو سره په بمبونو لګېدلی و ما ته دې ووایي چې خفه کېږمه ما ورته ویل زما ورور سکول کې ټیچر نو دا زما د ورور ذمه داري وه دی خو لا ژوندی دی که دی مړي هم ما دې قوم ته بخلی دی زموږ خو د دهشتګردۍ خلاف زموږ د خاندان پرون هم تیار وو نن هم تیار یو سبا هم تیار یو خو د کومې دهشتګردۍ خلاف یو هغه دهشتګردي چې هغه پټه به من کېږي یو هغه دهشتګردي چې په وړتیا کې به من کېږي موږ د دواړو خلاف یو موږ د بلکې خپل ماشومانو له امن غواړو ما خپل بچې په امن لویول غواړو ما خپل بچې په تعلیم لویول غواړو ما خپل بچې په کور کې قتل نه غواړو ما ورا عدالت قتل نه منظور عدالت قتل نه منظور دې ځای کې چې کوم زما وروڼه دي وریړونه دي ګنټه بیرته یې راوړئ دې ځای بوله جنازه کوم ستاسو په زور باندې به دلته قبر کنم دلته به یې ښخوم چې آینده د چا بچې بغیر د عدالته قتل نه شي زما ورونو دا تاسو ماله نه یې راوتي ما خپل نمبر تیر کو تاسو ځان له راوتي یئ تاسو خپلو پښتو له راوتي یئ تاسو زما د اتیاو کالو چاچي له راوتي یئ تاسو زما د پیغلې روندارې له راوتي یئ تاسو خپل ځان له راوتي یئ زه یې به نه چې دې ځایه نه تاوځي ګنټی راړه خپل رور له د امن نښه جوړوم په امن چوک کې وله قبر کنم دا زموږ اساسه ده دا ستاسو د پلار اساسه نه ده دا زموږ اډه ده دا زموږ بازار دی دا زموږ جایداد دی
دلته به پاتې خواني کوو دلته به قبر کړو دا د امن نښه ده ته د امن نه یېرېږې ته د ملاقات نه یېرېږې ځکه چې ته خلې ځکه چې ته بې وفا یې ته د پښتنو د ثقافت څه خبر یې موږ چې کفن راوالو زه دې ته قرباني نه وم دا تا موږ نه په زور واخسته قرباني به زموږ اوس د دې پښتنو ګورې چې دی به په مینه ورکوي تا به په مینه خوشحاله یي راځئ راځئ چې دا خپله وینه په خپله مینه په دې تانه قربان کړو ګیرتیا مې ځای راوالی اوس نو نه نه ګورې زونه قبر به کړو قبر دې ځای به جنازه کوو دې ځای به قبر کړو او انشاءالله تعالی چې کله وم ماته معلوم دی بچې ماته معلوم دی چې کله ووایو ځکه چې دا زموږ ملک دی دا طلب سبا دي دی به لاهور کې دی به سیالکوټ کې دی به پېښور کې الله ګواه دی الله حاضر دی چې ما ته اوس هم د ثوابه امن نږدې دی دا روډ نه ما ته اوس هم د خپل د کلي امن عزیز دی موږ مجبوره کړو چې موږ امن پرېږدو او بل څه چل شروع کړو بس دا آخري خبره ده زموږ په ټایم کې نیمه ګنټه نوره پاتې ده کنفرابل چای راړئ دا ځای به قبر کړو او خپل وروره پکې خښوم او بیا به زه تاسو ته وایم چې راشئ دې قبر له ګوتې ووړئ لاسو چت کړئ مهرباني وکړئ یو درخواست کوم د سټیج نه چې کوم اعلان کېږي دلته مسعود جبار لالا نورالله لالا نور زموږ مشران ناست دي هغه صدر صاحب هم خبرې کوي نو تاسو به د خپل ځان نه څه فیصله نه کړئ حافظ صاحب به دعا هم کوي خو د هغې نه مخکې صدر صاحب یو څه خبرې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لدينا محكمة کمیټه په باره کې چې ووایي هغه ما د دې لپاره وایي دی وایي چې داسې اوس یو کمیټې جوړه کړو دی سره مذاکرات وکړو زما مشرانو ما ته ووایي چې موږ د مذاکراتو لپاره کمیټې نه جوړوو موږ د تحریک چلولو دپاره د دې ډسټرکټ صاحبانو طرف نه یو کمیټې جوړوو چې هغوی سره وخت په وخت زموږ رابطه وي او څه وخت چې زموږ هغوی ته کار ورکوو چې هغوی ډېرې امن چوک ته راځي او حاضرېږي لهذا هغه ما چې کومه خبره کړې وه هغه ما په دې نسبت اخیستې وه چې موږ به دې ظالمانو سره په دې نسبت مذاکرات کوو چې ته ما له FIR کټ کړه یو سړی چې زما کلچر نه مني زما ثقافت نه مني زما مذهب نه مني د پنجابي مذهب لا تر اوسه وي چې د سیک الواد دی ته دې کلمه واورو که تا ته چا صحیح وي د سره زما نه ثقافت دغه شی نه مې ورسره هغه شی لهذا زه د هغه کمیټې د دې وینا اعلان کوم چې کوم ولنټیر په ځان ځای مومي زموږ ځان ځای ورور ته نومونه ورکړي که 10 ورکوي 12 ورکوي هر څومره چې ورکوي خو دا به د تحریک د چلولو لپاره وي دا به د مذاکراتو لپاره وي مذاکراتو نه به موږ هم تاسو راغواړو ستاسو په محکمو مذاکرات کېږي چې تاسو نه یې رضا په دې زرګونو کسانو کې چې یو کس خفه وي موږ به هغه مذاکراتو نه تیار نه یو د خیر سره انشاءالله موږ به د دې نه وروستو یو کمیټې جوړو کېبلو خو هغه به د تحریک چلولو لپاره جوړو لهذا ډېره ډېره مهرباني وروڼو دغسې همت وکړئ نن په دې نورالحق ته نن په صحابه کې په شیطان خیلو کې ده سبا په بني رای کې کېدی شي اسلام خان کې کېدی شي وزړو کې کېدی شي ګندب کې کېدی شي که دغسې مونږ په یو یو باندې ځان غلی کوو نو انشاءالله مونږ به سره هغه د دې چرګانو هغه مثال کېږي چې دې پنجره کې پراته دي چې کوم لاس کوي هغه سټ مخې ته کوي بل پې چاړه واخلي مونږ به انشاءالله ځان نه دا چرګان نه جوړوو مونږ ورته ښیو چې مونږ سره کوم ظلم وشو مونږ د دې جواب تاسو نه طلب کوو او غواړو یې السلام صدر صاحب
د کمیټه منظوري ورکړه ستاسو سره اتفاق دی مسعود جبار صاحب دلته ناست دی موږ سره روح الامین بھائی دی امتیاز ورور دی ټول مشران دي رب نواز ورور دی د صحابه نور مشران دي انشاءالله په اتفاق سره په مشورې سره په منظم انداز کې په مؤثر انداز کې به دا تحریک چلو انشاءالله تعالی دویمه خبره ده چې کوم کسان مې شامیانو لیکلي دي چې نیمه ګنټه پس دلته شامیانه زیر شي او نیمه ګنټه پس پرته بیا صدر صاحب اعلان کوي بیا به دلته انشاءالله د قبر د کودای آغاز کوو هغې نه بعد به انشاءالله بیا خبره په اتفاق سره بوځو اوس حافظ مولانا بختیار علي صاحب هغه تشریف راوړی دی هغه به تلاوت وکړي خبرې به وکړي او بیا به انشاءالله د نورالحق شهید د بخشش او د مرتبې د بلندۍ لپاره دعا کوو انشاءالله تعالی دا ملګري لکه مخامخ کسان کښېنئ لږ مهرباني تاسو دا یو سیاسي دا جلسه نه ده دا د یو غم او دارنګې د ظلم خلاف احتجاج او دا جلسه منعقد شوې ده تاسو ما سره یول الله اکبر آواز راکړئ ښه په شوق سره نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر دا د ظلم اسلام نه علاوه دا په غیر مذهبو کوم ظلم اجازت نشته که یو سړی موږ سره وایي چې بھائی دا اسلام د بوډانو یا اسلام که نه د اسلام دا انسانیت موږ د وروڼو د پښتو دا لفظ ډېر زود کړو زه به تاسو ته وایم چې د پښتو لفظ هم دی خو د پښتو نه مخکې اسلام د اسلام نه بعد انسانیت تاسو ما ته په دې جواب راکئ انسانیت کې دا شته دا کم کار چې دا بېګا شپور شو یا چې کېږي زه دې ما سره اسلام منلو ته نه یې تیار چې څنګه زه وام نو انسانیت منلو ته خو تیار یې که نه انتظامي والو تاسو واورئ دا خبره د دې جواب حاضر مجمع تاسو راکئ انسانیت کې دا شته چې دا دوی کم کار شروع کړی چې یو کور ته تاسو منګه تاسو کارا انسان پرېږده چې ستاسو کور کې میخه ولاړئ او ته کره څوک درشي نو ته به یې ژوندی پرېږدې چې ستا د کور نه میخه تښتئ نو تاسو به یې ژوندی پرېږدئ چې وخت تېره شي زما وروڼو حیا عزت دا د میخې نه هم کم دی چې نن زما یو پښتون ورور د میخې دپاره او د لیش او د مرلې ځای دپاره یو خپل رور مسلمان دپاره مشین راخلي نو د حیا عزت د دې نه بل څه لوشته حضراتو دا د حیا خلاف دا موږ د عزت خلاف را میدان ته راوتي دا د حیا د ایمان او د غیرت او زموږ انورالحق ورور سهار او ماښام په دویمه درېزمه ما سره ملابېده ملاقات به کوو روغې جوړې سلام به پر چمګاون دی زه د انتظامي والو ته دا خبره کوم چې تاسو ته دې مطلوب او تاسو دې مقصد د ده غوښتل نو دی خو شپاړس دې اډې بازار ته او دوه جنازې غم خاده له تاسو لیدو که نه لیدو دی کورا غم خاده کې اجرا اډه بازار دی خو کور نو ناست دی د ورځې ټوله ورځ سهار نه تر ماسخوتنې خپله مزدوري کوله نو ای محکمې والو چې کوم محکمې دا کار کړی دا خو د بزدله انسان کار دی ته دشمن یې مخامخ راشه خپل ځان ښکاره چې زه دشمن یم تاسو منئ دا که نه منئ دا کومه دشمني ده چې ته کار هم کوې بیا ځان هم پټې دا انسانیت دی اسلام اول انسانیت بیا دا خو د اسلام نه چې انسانیت برابر هم نه ده چې ته ظلم هم کوې او بیا خپل ځان هم پټې ای بزدله ای غداره ای د اسلام او د مسلمان او د پښتون دشمنه حضراتو دا من دا جمع مجمع دا د یو صحابه منیرای خلاف د صحابه منیرای خبره نه دا زموږ د ورور مسلمان خبره ده دا د ورور مسلمان خبره ده نو موږ تاسو به د دې مشرانو نارې ته غوږ ږدو او د دوی د حکم تابعداري به کوو
او چې کوم مشران وایي د هغې بالکل تابعداري به کوو. مجمع مخرب وي حضراتو کوئی تلاوت تو تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ناصر التوجيه في بيعتماد نارا التكبير امن پسند نوم دشګر ګرځېدلی دشګر نوم امن پسند ګرځېدلی کریم مرحبا تا ته دشګر ښکاري د چې شهید د ګینې په برکت سره دا دشګر د امت نه ختم شي دا لویه دشګر دي چې د شپې یو کار وکړي وایي دا ورته نه په میډیا چلېږي وایي دا بند چې د ورځې یو کار وکړي دی چې شپه جوړوي نو بس په میډیا وچلېږي وایي دا شپه وه د دروغو نه رښتیا جوړوي د رښتیا نه دروغ جوړوي کریم مرحبا دا دشګر تا ته موجود دي خو زمونږ د امت د دروغو نه پاک دي چې زمونږ د ملک کې امن راولي کریم مرحبا د ملک د کوم مقصد لپاره آزاد شوی دی کریم مرحبا هغه مقصد په دې کې قایم او دایم ودرېږي زمونږ میندو خویندو ته امن ورکړي زمونږ میندو خویندو ته ازاده حیا عزت صادره کړونه په سر باندې همیشه قایم او دایم وساتي بیا دعا وکړي چې الله تعالی څو وکړي چې موږ او کریم مرحبا د ټول نه د بسیمه چې او زمونږ چې جانځې